ملګرو په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه شته چې د خپل خاص کلتور او یا هم په کومه بله خاصه وجه د نړیوالو توجه ځان ته راګرځوي. نن په دې ویډیو کې له تاسو سره د ویتنام په اړه معلومات شریکوو چې د یو وړوکي هیواد باوجود یې د لویو هیوادونو توجه ځان ته راګرځولې ده. په دې ویډیو کې به له تاسو سره په ویتنام کې د ښځو د بازار په اړه معلومات شریکوو. خو د ویډیو د شروع کولو نه مخکې له تاسو ټولو نه په ډیره احترامانه هیله کوم چې که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. ملګرو ویتنام یو وړوکی او رسېدلی هیواد دی. 940 لکه نفوس لري. په دغه هیواد باندې مختلفو هیوادونو حکومت کړی دی. د دغو هیوادونو په خلکو کې د نړۍ د مختلفو خلکو لکه د امریکا، چین او فرانسې رواجونه او کلتورونه شامل دي. د ویتنام د ښارونو په کوڅو او لارو کې ځای په ځای موټر سایکلونه په نظر راځي. په 2014 کې د ویتنام د ترانسپورت د وزارت د معلوماتو له مخې د دې هیواد په 900 لکه آبادي کې 300 لکه او 20,000 خلکو په نوم موټر سایکلونه رجستر شوي دي او یوازې د 10 لکه خلکو په نوم موټر رجستر دي. په ویتنام کې د موټر اخیستل په ګرانه تمامیږي ځکه په دې هیواد کې چې څوک موټر لري نو باید حکومت ته په ډیره اندازه ټیکس ورکړي. نو همدا وجه ده چې په ویتنام کې خلک له موټر څخه موټر سایکل ډیر استعمالوي. ویتنام په نړۍ کې د برازیل نه وروسته دوهم هیواد ده چې ډیره کافي تولیدوي او د نړۍ په سطحه تقریبا 14% کافي تولیدوي. د ویتنام د لومړي پاچا جسد فریز کړی شوی او په همدې هیواد کې یې ایښی دی او هر څوک کولی شي چې وویني. ویتنام د قانون له کبله یو ډیر سخت هیواد دی نو د دې هیواد هر وګړی مکلف دی چې د قانون څخه سرغړونه ونه کړي او حتی په دې هیواد کې د پولیسو لپاره هم دومره سخت قانون دی چې د خپلې وظیفې په وخت کې له چا سره غیر مربوطه خبرې نشي کولی، سګریټ نشي څکلی، تورې چشمې نشي استعمالولی او حتی په جیبونو کې لاسونه نشي اچولی. په نړۍ کې د هلکانو او نجونو د مینې او دوستي مختلفې لارې او طریقې وي خو په ویتنام کې یو مارکیټ دی چې د لف مارکیټ په نوم یادیږي. دغه مارکیټ ته ځوان نجونې او هلکان راځي او په همدې مارکیټ کې ګرځي تر څو ځان ته د ژوند ملګری پیدا کړي او له لرې سیمو څخه هم ورته ځوان نجونې او هلکان راځي تر څو پکې خپل پارټنر پیدا کړي. ملګرو دا وه د ویتنام په اړه بعضې حقایق. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. زموږ دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.